اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو دوستانو نن زموږ دویم درس دی د ټول نه وړاندې د تیر درس یو ځل ته تکرار په تیر درس کې مونږه وویلې چې څنګه مونږ یو چاته خپل ځان معرفي کوو مثلا ځان باره کې خبرې کوو چې زما نوم چې دی زه د کوم ځای یم او ما عمر څومره دی دې باره کې مونږ خبرې وکړلې مثلا چاته کله وغواړې ته یو ځان معرفي کړې نو هغې باره کې مونږ خبرې وکړلې نن زموږ درس دی څنګه یو جمله په فرانسوي کې جوړه کړو مثلا مونږ غواړو چې چا سره خبرې وکړو او یا غواړو چا سره لږ څه یوسي باره کې معلومات چاته ورکړو نو څنګه کولی شو چې جمله جوړه کړو نو د جملې د ټول نه وړاندې د ټول نه مخکې د جملې د جوړولو زه تاسو ته یو څو جملې وایم دغه جملې دي چې ما جوړې کړي دي نو انشاءالله زه به تاسو ته د دې سټرکچر چې ورته وکړم یو هغه زه تاسو ته وښیم چې دا څنګه جوړېږي مثلا اوس ما دا جمله جوړه کړې ده nous sommes 10 nous sommes 10 nous sommes 10 مونږ لس کسان یو مونږ sommes یو 10 لس nous sommes 10 مونږ لس کسان یو nous sommes 10 nous sommes 10 مونږ لس کسان یو دا جمله اوس ما جوړه کړې ده تاسو ته به زه وښیم چې دا څنګه ما جوړه کړله دا نو چې شی دی سم چې شی دی او دیس چې شی دا کوم ځای نه راغله او ما یو ځای کړه داسې یو جمله مې ترې جوړه کړله دویمه جمله tu marches dans la rue tu marches dans la rue ته په سړک کې قدم وهې یا ته په سړک کې روان یا ته په سړک کې قدم وهې tu marches dans la rue tu marches dans la rue tu مطلب ته marche مطلب قدم وهې دان مطلب دننه یا په سړک باندې la rue مطلب په سړک باندې دان مطلب د پاسه tu marches dans la rue tu marches dans la rue ته په سړک قدم وهې il regarde un film il regarde un film il regarde un film هغوی فلم ګوري il مطلب هغوی ډیر دی regarde ګوري un film یو فلم il regarde un film هغوی فلم ګوري il regarde un film هغوی فلم ګوري j'ai acheté une voiture j'ai acheté une voiture ما یو موټر واخیست j'ai ما acheté واخیست une یو voiture موټر j'ai acheté une voiture ما یو موټر واخیست Ali travaille dans bâtiment Ali په بلډینګ کې کار کوي Ali travaille dans bâtiment Ali travaille کار dans په bâtiment بلډینګ کې Ali په بلډینګ کې کار کوي Ali travaille dans bâtiment J'ai reçu un courrier j'ai reçu un courrier ما ته یو خط راورسید یا ما یو خط واخیسته یا ما یو courrier یا یو شی د لا پوسټ نه یا د پوسټ نه واخیسته یا د ایمیل ما ته راورسید هر قسم تاسو ویلی شئ لکه مثلا j'ai reçu un email ما ته یو ایمیل راغی j'ai reçu un courrier ما ته یو خط راغی j'ai مطلب ما ته reçu مطلب حاصل کړ راورسید un courrier یو courrier بیا سره nous sommes 10 مونږ لس کسان یو یا مونږ لس یو tu marches dans la rue tu marches dans la rue ته په سړک کې قدم وهې il regarde un film il regarde un film هغوی یو فلم ګوري j'ai acheté une voiture j'ai acheté une voiture ما یو موټر واخیسته Ali travaille dans bâtiment Ali په بلډینګ کې کار کوي Ali travaille dans bâtiment j'ai reçu un courrier
j'ai reçu un courrier. ما ته یو خط راورسېد یا ما یو خط ترلاسه کړ. ښه اوس دغه جملې چې کومې مونږ ویلې دغه جملې ټولې د فرانسوي دا کومې جملې چې ما دا ټولې د دریو حصو نه جوړ شوي دي. ټول جملې په دریو حصو باندې تقسیم شوي دي. دا جملې ټولې په دریو حصو باندې تقسیم شوي دي. ټول جملې چې دي دا په دریو حصو باندې تقسیم شي. مثلا دا یوه حصه شوله، د بله حصه شوله او د بله حصه شوله. ټول جملې په دریو حصو باندې تقسیم شوي دي. نو دې لپاره مونږ ویلې چې اوله حصه چې همیشه کله هم جمله شروع کیږي، مثلا هغه کې جملې اول سر کې زه، ته، علي، احمد، یونیورسټۍ، ملک نوم، د هر شي نوم پکې راځي، هغه ته موږ سوژه وایو. مثلا کله چې جمله په هر شي باندې شروع کیږي هغه ته موږ سوژه وایو. سوژه هغه شي ته وایي چې په کوم شي باندې جمله شروع کیږي. مثلا چې وایي چې احمد فلم کوته، دلته احمد سوژه ده. یا علي کار کاو، علي دلته سوژه ده. ولی په علي باندې جمله شروع شوې ده. چې په کوم شي باندې جمله شروع کیږي په کوم شي باندې هغه ته موږ سوژه وایو. دویم بیا وقت ده. دویم حصه د جملې وقت ده. وقت کار کول، مثلا کتل، خوړل، اوریدل، ویل، خبرې کول، بوی کول، دا ټول وقت دی. دا یو کار کول. مثلا په پښتو کې درته زه وایم چې پښتو کې په هر لفظ په لام باندې ختمیږي. هر لفظ په لام باندې اخر کې ختم شو هغه وقت دی. نو هغه دویمه حصه ده. او دریمه حصه د جملې کمپلیما چې ورته وایي د جملې اخر سر، د جملې اخر بیخه چې ورسره جمع کې ورسره جمع کا. خو ولې د فرانسوي ټولې جملې چې څومره جوړیږي هغه په دریو حصو باندې جوړیږي. سوژه د جملې شروع، وقت کار کول، مثلا چې کم کاری یا کم شی، او کمپلیما د سوژه د جملې اخرین سر. مثلا زه فرانسوی یم، زه فرانسوی یم. دا اوس یوه جمله شوله. زه فرانسوی یم، درې حصې شولې. یوه جمله په دریو حصو تقسیم کا. مثلا زه فرانسوی یم. تاسو ته ما مخکې هم ویلې چې مثلا زه د پاره ځان د پاره ژ راځي کنه، ځان د پاره همیشه ژ راځي. مونږ وروسته ووایو چې سوژه کې به مختلف قسم سوژه دي چې هغه ته سوژه نوم راځي، بخونم پرسونل راځي، بخونم انتخاگتیو راځي کنه، مختلف قسم دی. هغه به مونږ تاسو ته وروسته زه اکسپلیکې کوم چې هغه څه دي. خو اول زر د پاره مثلا ځان د پاره ز راځي او تا د پاره تو راځي، تا د پاره تو راځي، یا وو راځي، تاسو د پاره وو راځي. مثلا چا د پاره وای چې تاسو مؤدبانه وای هغه د پاره به وو راځي کنه. او چې ځان یو کس ته انډیوال دی هغه ته غیر مؤدبانه وای هغه د پاره تو راځي. نو مثلا وزوم چې زه فرانسوی یم. نو دا جمله شوله. زه اوس په دریو حصو باندې تقسیموم. اوله حصه سوژه کومه، دویمه حصه وقت کومه، دریمه د جملې اخر سر کومه. اوس ما تاسو ته جمله زما په څه شروع کیږي چې زه یم فرانسوی. اوس فرانسې کې زه د پر ځان د پر ژ راځي. je suis مطلب همیشه یم. je suis français. دا را چې دلته کوم یو دا ژ سوژه شو، مثلا جملې شروع شوله. او سوی ورب شو، ورب شو د جملې منځ شو. او فرانسه اخر شو. je suis français. زه یو فرانسوی یم. je suis français. زه فرانسوی. مثلا اوس چاته دویمه جمله اوس ووایو. چاته وایي ته په فرانسه کې اوسېږي، ته په فرانسه کې اوسېږي. اوس ما تاسو ته وویلې چې هغه کس چې ته د پاره چې راځي په فرانسوي کې تو راځي کنه. ته تو او ابد اوسېدلو ته وایي کنه په فرانسه کې. اوس مثلا دا مونږ فرانسوي ته دا جمله څنګه جوړو؟ دریو حصو باندې تقسیمو. جمله په چې شروع کېږي په ته باندې، اوسېږي اوسېدل او ورب شو. او فرانس کې درې حصې شولې. ته اوسېدل فرانس، درې حصو باندې ما تقسیم کو. اوس دا څنګه فرانسوي کې وایم؟
تو سوژه راغی تو ابت مطلب ورب دی کار کول دی یو فعل دی تو ابت ان فرانس ته په فرانسه کې اوسېږي ګوره je suis français زه فرانسوي یم یا je suis افغان زه افغان یم je suis ایرانیم زه ایرانی یم je suis pakistanais زه پاکستانی یم tu habites en France ته په فرانس کې اوسېږي tu habites en France tu habites en Afghanistan tu habites en Pakistan tu habites en Angleterre مثلا tu habites en France ته په فرانسه کې اوسېږي tu habites en France je suis français tu habites en France اوس سوژې باره کې موږ ځان ته خبر کوو سوژې د جملې په موږ ویلې چې د جملې په اول سر کې چې کوم شی هم راشي هغه سوژې دی د جملې په اول سر کې چې کوم شی هم راشي هغه سوژې دی مثلا اوس جملې په نوم راځي پښې نوم راځي نوم د مطلب څه دی نوم د مطلب دا دی چې کله یا کتاب راځي کتاب سور دی لپټاپ راځي مثلا لپټاپ راځي کتاب راځي نوم نه مطلب د یو شي نوم هر هغه شی چې نوم لري کړکۍ شوله دروازه شوله کوټه شوله ونه شوله پاڼې شولې دا هر شی چې دی دا نوم دی هر یو شی نوم چې خپل نوم لري هغه ته موږ فرانسوي کې نوم وایو او یا د یو کس د سړي پښې نوم راشي مثلا احمد شو علي شو سجاد شو یو شی هغه پښې نوم راځي یو نوم شو یو پښې نوم شو سوژه خودم هم شو نوم هم سوژه شو مثلا د یو شی نوم یو کس نوم بعضې داسې الفاظ دي چې د نوم په ځای استفاده کیږي هغې ته موږ پښونوم وایو پښونوم هغه شی چې د نوم په ځای استفاده کیږي تاسو دا ما لیکلي دا خو مه زده کوئ خیر دی پښونوم کوم شي ته وایي چې هر هغه شی چې د نوم په ځای استعمال شي لکه مثلا زه وایم چې احمد کور ته ځي ما دلته احمد نوم استفاده کوم زه دلته نوم نه استفاده کوم زه وایم هغه کور ته ځي اوس د هغه پښونوم شو د څه په ځای نوم په ځای راغی هغه کور ته ځي یا علي فریده احمد نفیسه کور ته ځي زه دلته د علي احمد فریده نفیسه په ځای نوم نه استفاده کوم دو نومونه ډیر دي دو نومونه نه استفاده کوم هغه د په ځای هغوی کور ته ځي ما نوم استفاده نه کوم نوم په ځای ما هغوی ولیکل لکه هغه هغوی مونږ تاسې دا ټول چې دي دا پښونوم دی پښونوم ورته وایي که نه په فرانسوي کې یو نوم دی یو پښونوم دی پښونوم هغه شي ته وایي چې کوم شی د نوم په ځای استفاده کوي پښې نوم نه پښونوم هغه شي ته وایي چې کوم شی د نوم په ځای استفاده شي او نوم خو نوم ته وایي مثلا د هر شی په فرانسوي کې خپل نوم لري هر شی نو سوژې کې اوس فعلا دپاره تاسو دا دوه شیونه زده کوئ سوژې کې سوژې چې ته وایي چې د جملې اول سر جملې شروع هغې کې موږ دوه شیونه استفاده کوو یو پښونوم استفاده کوو یو نوم استفاده کوو نوم خو نوم شو د هر یو شي نوم استفاده کوو پښونوم هغه شی چې د نوم په ځای راشي لکه هغه موږ دوی هغوی دغه دا ټول چې دي دا پښونوم دي زه ته مونږ هغوی دا پښونوم دي زه مطلب ژ ته مطلب تو ځان ته ژ راځي تو تا ته تو راځي ال هلک ته راځي ال مثلا نجلۍ هلک دپاره ال استفاده کېږي مثلا هغه ال مطلب انجلۍ ال مطلب انجلۍ لکه مثلا ال مطلب انجلۍ چې مثلا تی انجلۍ دپاره ای ډبل ال ای دا موږ وروسته وایو ال او ال دا موږ وروسته وایو چې دا کوم ټایم کې موږ استعمال کوو نو موږ دپاره استعمالیږي وو مطلب تاسو دپاره استفاده کوي دا ټول سوژې دي دې دپاره سوژې دي پښونوم دي نو مثلا نوم پښونوم نوم هغه شی چې کوم نوم د شي خپل نوم وي او پښونوم هغه شی چې د نوم په ځای استفاده شي دغه شی زده کوي نوم هر یو شی خپل نوم لري مثلا کتابچه شو قلم شو کتاب شو هغه یا علي احمد دا د هر شي خپل نوم شو دې ته نوم وایي او پښونوم چې د نوم په ځای استفاده شي هغه مونږ زه ته دا ته پښونوم وایي دا د جملې په اول سر کې راځي نوم یا پښونوم دا د جملې په اول سر کې دا سوژې دي همیشه فکر وکړئ چې نوم
او پخونم د جملې په سر کې راځي او جمله په شروع کیږي. دا سوژه دا د جملې یوه حصہ شوله. نوم پخونم دا د جملې یوه حصہ شوله. همیشه فکر مزغو کې واچوئ چې نوم او پخونم دا د جملې یوه حصہ شوه، جمله په شروع کیږي. مثلا احمد، علي، زه، ته، هغه. دا د جملې په شروع کې هر کله چې جمله جوړوي دا په شروع کې استفاده کیږي او یو جمله استفاده کیږي. دینه بعد verb کار کول. ما مخکې تاسو ته ویلي verb مطلب کار کول، لکه زه قدم وهم، زه قدم وهم، زه قدم وهم. مثلا دا به څنګه وي په فرانسوي کې؟ زه قدم وهم، je marche، je marche، زه قدم وهم. قدم وهل وس دا verb شو، دا منځنی شو، دا کار کول. ګوره زه قدم وهم، زه قدم وهم. مثلا دا زه خو پوښم زه کار نه کوم، هغه شی چې کومه، زه چې کوم کار کوم هغه ته verb وایي. زه چې کوم کار کوم هغه ته، لکه مثلا زه فوټبال کوم، دغه ته فوټبال کومه، دغه فوټبال کول دغه. یا زه تلویزیون ګورم، زه کوم کار کوم؟ تلویزیون ګورم دغه کتل ورب دی. زه دغه کار کوم، کتل کوم، ټي وی ګورم، دغه ورب دی. مثلا زه تاسو ته اسانه وایم، زه زم، زه کوم کار کوم؟ تګ کوم کنه، دغه تګ، تلل دغه ورب دی. لکه je va، زه زم، tu vas، ته ځې. زه کته کېږم، je descends، زه کته کېږم، زه کوم کار کوم؟ کته کېدل کوم، دغه کته کېدل ورب دی، دغه ته descend وایي. مثلا مخشی قدم وهل، مخشی مثلا قدم وهل، یا مخشی قدم وهل. مخش دا ای ار تاسو مو استفاده، خو زه تاسو د لپاره وایم، خو تاسو دا اخ چې د تاسو مو استفاده کوئ کنه. مخش قدم وهل. اله تلل، مخش. اصلا مخشی وی یو قسم مارکیټ لکه لیلامه ته دغه ته مارکیټ ته، خو اله مخش اله. descendre مطلب کته کېدل. مخش قدم وهل، اله تلل، descendre کته کېدل، assis کېناستل، regarder یا regarde. چې پوره لفظ وي regarder راځي او که نیمه وي regarde. همیشه کله بعضې ټیم کې، لکه مثلا بعضې ټیم کې ډېر خلک دا ای آر نه استفاده کوي، ای اخ چې ورته وایي موږ تاسو آر په فرانسوي کې اخ ته وایي کنه. اغه یا اغ دا هر لفظ په اخر کې ګوره، هر لفظ په فرانسوي کې به ورب څنګه پیژنې، verb فرانسوي کې verb څنګه پیژنې؟ اسانه ده. هر هغه لفظ چې په اغه یا اخ یا ای اغ باندې ختم شوی، لکه مثلا په ای آر باندې، په آر ای باندې او آی آر باندې چې کوم لفظ ختم شوی پوښه دا verb دی. marche، aller، descendre، assis، regarder. marche قدم وهل، aller تلل، descendre کته کېدل، assis کېناستل او regarde کتل. جملې اخر کې مثلا جملې اخر کې هر هغه شی چې کوم ځای باندې کېږي. مثلا زه تلویزیون ګورم، په فرانسوي کې موږ تاسو je regarde la télé. اوس دا la télé جملې اخر سر شو. یا je bois de l'eau، je bois de l'eau، زه اوبه څښم. دا de l'eau جملې اخر شو، دې ته کمپلیمه وایي. دغه جملې اخر شو، هغه شی چې جمله پوره کوي. اوس داسې وایي je marche، اوس je marche، زه قدم وهم. څه کوم؟ خو جمله بې معنا شوله. قدم وهم چیرته وهم، چیرته ځم، چیرته نه ځم. دغه اخر کې معناداره چې جوړه هغې دپاره به ورسره موږ دغه کوو je marche dans la rue، زه په سړک کې قدم وهم. dans la rue مثلا سړک کې، je سوژه شو، marche verb شو او dans la rue
کمپلیما شو. نو دغه جملې جوړول هم دغسې فرانسوي کې ټولې جملې چې موږ کومې جملې جوړوو دلته تاسو ته اخر کې بیا ووایم څومره جملې چې فرانسوي کې جوړېږي موږ په دریو حصو باندې تقسیموو، سوژه باندې، ورب باندې او کمپلیما باندې. ټولې جملې موږ په دریو حصو باندې. سوژه مطلب څه شی دی چې هر هغه شی چې جمله په شروع کیږي، مثلا زه، ته، هغه، هغوی، احمد، علي، دا نوم او پښې نوم کې راځي. سوژه کې ما تاسو ته مخکې ویل چې سوژه کې نوم او پښې نوم راځي. نو دغه سوژه شو. ورب کار کول، مثلا زه تلویزیون کتل، قدم وهل، لوستل، ریبل، نڅا کول، دغه ټولې وربونه دي. او جمله چې کله ورسره پوره کوي هغه اخر کې چې کوم ورسره موږ یو ځای کوو د یو معنا اخیستلو دپاره، جمله پوره کولو دپاره، هغه ته موږ کمپلیما وایو. دغه امید لرم چې دا زده کړې ډېر اسانه ده. مننه، والسلام.